This news is funded by viewers like you. دا چینل د دیموکراسي ناو په نامه دی. دا چینل د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه راپورونه چمتو کوي. په نننۍ خپرونه کې به د نیویارک ټایمز پر هغه څېړنیز راپور خبرې وکړو چې په افغانستان کې د امریکا پر جګړه او د امریکایانو د یو مهم لاسپوڅي عبدالرازق پر کارنامو او جرمونو جوړ کړی دی. Allies in the war against the Taliban, a man named Abdul Razak. نیویارک ټایمز لیکلی چې امریکایي فوځي مشرانو د ډیرو کلونو لپاره د عبدالرازق کاذبه شخصیت جوړونه په دې نامه وکړه چې ګواکې دی په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې یوازینی بېساري ملګری دی. دوی به ویل چې که هر څوک زموږ لپاره د عبدالرازق په څیر جګړه وکړي شاید موږ دا جګړه وګټو. امریکایي قومندانانو به کله کله دا هم ویل چې د کندهار په مهمو جګړه ییزو سیمو کې واکمني کړې ده. دا په داسې حال کې چې په سیمه کې تر بل هر وخت امریکایي ځواکونه ډیر میشت وو. بیا د امریکایانو په ملاتړ او هڅو دی د امنیه قومندان سو. امریکایان به په آزادانه ډول په افغانستان کې ګرځېدل او اکثر به د پښتونې ته هم ورتلل. د هڅې به یې ستایلې. د وحشتونو او امریکایانو ته د وفادارۍ ستاینه به یې په دې خاطر کوله چې خپلو هغو کسانو ته هم د جنګ قومنده ورکړي چې امریکایانو او ملګرو یې هغوی روزلي وو او پیسې یې ورکولې. نیویارک ټایمز زیاتوي چې بې شمېره ملکي افغانانو چې د عبدالرازق تر واکمنۍ لاندې ژوند کاوه عبدالرازق د امریکایانو یو وحشي درنده ګڼي. د ټایمز د پلټنې پر اساس عبدالرازق په 2018 کال کې ترور سو. د کلونو راهیسې یې ډیری بېګناه خلک شکنجه کړل، ناحقه وژنې او تښتونې یې وکړې. په افغانستان کې د امریکا په 100 کلنه جګړه کې دی د بې شمېره بېګناه ځوانانو د ژوندي ورکولو مسؤل دی. د نیویارک ټایمز خبریال ماتیو ایکن او نظام احمد تر یو کال په زیاته موده کې په افغانستان کې په زرګونو مستندې پیښې راټولې کړي او یوه مقاله د امریکایي وحشي ځناور تر سرلیک لاندې ورباندې جوړه کړې ده. دوی زیاتوي چې امریکا په افغانستان کې د تښتونو، شکنجو او وژنو ملاتړ کاوه. ماتیو ایکن اوس له کمبریج څخه زموږ سره دی. دی د نیویارک ټایمز لپاره لیکنې کوي او د 2008 کال راهیسې په افغانستان او منځني ختیځ کې پیښې شوي شخړې څېړي. د عبدالرازق په اړه د دوهمه مقاله په نیویارک ټایمز کې په دې نامه ده چې د امریکا وحشي ځناور عبدالرازق څوک و. ماتیو: دیموکراسي ناو ته ښه راغلی. راځه له دې ځایه راپیل کړو چې دا سړی څوک دی او د مخینه څه ده او ولې امریکا دی راپورته کړ. Well, I first encountered Abdulrazak in 2009 when I was just a young. ما په لومړي ځل په 2009 کال کې د عبدالرازق سره ولیدل. زه په هغه وخت کې دې سیمې ته د یو فریلانس ژورنالیست په توګه راغلی وم او زه د افغانستان او پاکستان پر پولو ګرځېدم. په دې ترڅ کې مې له ځینو قاچاقبرو سره ولیدل او هغوی زه د عبدالرازق سره معرفي کړم. دی تر ما ډیر مشر نه و. دی آن 30 کلن هم نه و خو بیا هم د کمنډویانو کومندانو. دی او د ملیشو د خپلو قومي دشمنانو سره خونړي جنګونه کول او دا ټول د امریکایانو په زور. له هغه ځایه دی راپورته کړل سو. لومړی په بولدک کې پر پوله باندې د څو ملیشو مشر و خو په 2011 کې هغه وخت چې اوباما دې هیواد ته نور په زرګونو اضافي عسکر ولیږل نو رازق یې په کندهار کې امنیه قومندان وټاکئ. دا د افغانستان په جنوب کې یو ډیر ستراتیژیک ولایت و او زیات بهرني ځواکونه هم دلته راغلي وو. په دې وخت کې د امریکایانو سره ډیره مرسته وکړه. په همدې خاطر دی نه یوازې په همدې ولایت کې واکمن و بلکې په شاوخوا سیمه کې هم نوم تللی و او مشهور و. دا مشهورتیا یې د هغو خلکو په زړونو کې وه چې د طالبانو سره یې مشکلات لرل. دی بالاخره په 2018 کال کې د طالبانو د یو نفوذي سرتیري لخوا ووژل سو. دا پیښه په هغه وخت کې ترسره سوه چې دی د امریکا د یو لوړپوړي جنرال سره ترڅنګ ولاړ و، جنرال آستین سکاټ میلر، چې بیا یې رازق خپل یو مخلص ملګری هم یاد کړی. And you note that despite in spite of or because of his brutal method. ته پوهیږئ چې دی د خپلو وحشیانه کړنو له امله راپورته کړل سو او په همدې خاطر دی په خپلو سیمو کې چې د تر واک لاندې وي پر واک پرېښودل سو. آیا په دې اړه نور هم خبرې کولی سې؟ Talk about that. بالکل همداسې ده. همدا خو یوه معما ده چې زه یې په اړه په خپلو راپورونو کې پلټنه کوم او غواړم چې د جرمونو کچه معلومه کړم او تر ډیره حده مو معلوم کړي هم دي. موږ په دې هم ځان پوهول غواړو چې ده ولې دا جرمونه ترسره کول. امریکایانو خو دا ویل چې موږ د دې ملت د زړونو او فکرونو د ګټلو ستراتیژي په کار اچولې ده ځکه چې دا یو ګوریلایي جنګ دی. دا د دوو پوځونو ترمنځ جنګ نه و، دا یو تجارتي جنګ و. دوی دا فکر لاره چې باید د افغانانو
زړونه خپل کړي، خو دا چې دوی د رازق غوندې یو وحشي انسان چې داسې سخت ظلمونه یې کول تمویل کاوه، دا د دوی د ستراتیژۍ خلاف و او دا یو معما ښکاري. ما چې څه درک کړل هغه دا دي چې داسې څه معمولا پیښیږي، ځکه چې دا جنگ همداسې پر مخ وړل کېدی. د دوی مشري ظالمانه وه، مثلا په سوریه کې، په فرانسه کې، په مراکش کې، په ویتنام کې، په دې ټولو ځایونو کې دغه ډول واړه بغاوتونه د عام ولس پر وړاندې په بې حده تاوتریخوالي سره کنټرول سوي دي. ځکه دا جنگ دی چې عوام کنټرولوي، دواړه اړخونه خلکو ته اخطار ورکوي، ځینې یې وژني او شکنجه کوي تر څو د دوی سره همکاري وکړي یا د مقابل لوري تمویل ونه کړي. طالبانو د عوامو څخه مرسته غوښتل، خو رازق بیا عوام شکنجه کول. رازق داسې بدنامه ظلمونه وکړل چې ان امریکایانو هم ځان ته اجازه نه ورکوله او یا یې هم داسې څه نسوی ترسره کولی لکه رازق چې ترسره کړه. دې کارو هیڅ پیدا هم نه لرل. دوی یو دلیل ورته پیدا کړی و او یو توجیه یې کوله، ځکه چې دا کارونه د څو مشخصو کسانو په ګټه وه او دا هغه څه دي چې زه غواړم په خپله مقاله کې یې رابربنډ کړم. او ته معلوماتو ته د لاسرسي د حق څخه په استفاده دا ډول نوي اسناد او قضیه هم ترلاسه کړي. دا اسناد څه شي؟ د امریکا حکومت د عبدالرازق د دې وحشتونو په اړه څومره خبر و چې د ترسره کول؟ دا اسناد ښیي چې امریکایان په دې خبر و چې رازق د نشهیي موادو ستر قاچاقبر دی. دی په سترو وژنو کې لاس لري چې دا کار یې ان د 2006 کال څخه کاوه او تر هغه وروسته هم ډیر ځله تکرار سو چې امریکایان ورباندې خبر سوي هم دي. داسې اسناد مې هم ترلاسه کړل، بلکې ما خپله د امریکایانو د لوړپوړو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې، لکه جنرال جون ایلن چې دا 4 ستوري لرونکی جنرال دی، د سفیر راین کراکر سره. دوی دواړو ما ته وویل چې دوی په دې هر څه خبر دي. جنرال ایلن خو په 2011 کې رازق ته د بندیانو د سپارلو څخه هم منع وکړه، ځکه چې رازق بندیان شکنجه کول او وژل یې، خو امریکا بیا هم د ده ملاتړ کاوه. د جنرال ایلن تر لاس لاندې کسانو د رازق سره اوږه پر اوږه کار کاوه، ځکه چې دی د هغوی لپاره ښه جنګېدی او دوی بل ښه بدیل نه درلودی، نو په همدې خاطر یې د دې ظلمونو سره سره د ده ملاتړ کاوه. They worked with him despite knowing about these abuses. Matthew, you met with survivors of torture. ښاغلی ماتیو، تاسو له هغو کسانو سره لیدلي چې د عبدالرازق په شخصي زندانونو کې شکنجې زغملي دي. د لذیذ قبرونه دي لیدلي او هغه مړي دي موندلي چې په ریګونو کې د عبدالرازق له لوري ښخ سوي وو. په نیویارک ټایمز کې مو د یوې مقالې سرلیک داسې دی: په کندهار کې ډلهییز قبرونه پیدا سوي، خو د امریکا د فشار له امله د جرمونو نړیواله محکمه د عبدالرازق په څیر زورواکو د جرمونو څېړل ځنډوي. آیا دا موضوع نور هم تشریح قوالی سي؟ Can you explain further? Well, you mentioned earlier in your segment, the targeting, of ICC. تاسو په خپلو لومړیو خبرو کې وویل چې د اسرائیلو حکومت د جرمونو د نړیوالې محکمې چارواکي په نښه کړي دي، او په دې وروستیو کې موږ هم په دې اړه خبرونه اورو. همدارنګه دا هم باید هیر نه کړو چې ټرمپ هم د دې محکمې پر چارواکي پاټو بنسوډا بندیزونه ولګول، ځکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې غوښتل د امریکایي ځواکونو او د هغو افغانانو چې امریکا یې ملاتړ کاوه جنګي جرمونه وڅېړي. کله چې نوی چارواکی کریم راغی ویې ویل چې دی به دغو جرمونو ته لومړیتوب ورنه کړي، بلکې پر طالبانو به تمرکز کوي چې هغوی کوم جرمونه د عوامو پر وړاندې ترسره کړي دي. همداسې یو څه ملګري ملتونه هم ترسره کوي. دوی هم په دې هڅه کې دي چې دغه فصل بند کړي، د امریکا د تاریخ یو شرمونکی فصل. دوی غواړي پر طالبانو تمرکز وکړي، خو زما په اند دا یوه لویه تېروتنه ده چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې درسونه باید هیر نسي، ځکه چې دلته هم ډیر مهم حقایق افشا سوي دي. نه یوازې دا چې دغه ډول جرمونه ترسره سوي، بلکې د دغو جرمونو د ترسره کولو دلیلونه هم سته. پوځونو تل په دغه ډول غیر منظمو جګړو کې د عوامو پر وړاندې جرمونه ترسره کړي دي، او اوس د غیر منظمو جګړو یو دور دی. زیاتره جګړې چې اوس په نړۍ کې ترسره کیږي هغه د پوځونو ترمنځ نه وي، یا هم ګوریلایي جګړې وي یا کورنۍ جګړې. نو دا ډیره مهمه ده چې موږ د تیر په اړه پوهاوی ولرو. موږ اوس یو ځل بیا شاته ګرځو، ځکه چې په افغانستان کې اوس امن دی. موږ کولی سو چې په دې ډګر کې کار وکړو او هر هغه ځای ته ورسیږو چې مخکې نسوای رسېدلی. موږ غواړو چې په حقیقت پوه سو چې دلته په تیرو 20 کلونو کې څه ترسره سوي دي. A lack of fighting in the country. There's relative peace. We're able to get out on the ground and travel to areas that were hard to access before and get to the bottom of what really happened these last 20 years.
تاسو په یوه بله برخه کې ویلي چې د عبدالرزاق وحشتونو په خلکو کې داسې نفرتونه را پیدا کړل چې طالبانو د دې ظلمونو څخه په ګټه اخیستنه نوي کسان خپل لوري ته راجلب کړل. آیا دغه څه نور هم روښانه کولی سي؟ Could you elaborate? Well, Razik was basically the poster child for brutality. رازق د طالبانو د پاره د امریکا د لاسپوڅي حکومت د وحشتونو یو نمونه او مثال وو. دی ډیر مشهور وو او دا یو کورنۍ جګړه وه. دی د یوې ډلې خوشیدي او د بلې ډلې دشمن وو او بېشکه په همدې خاطر د طالبانو سره خلک یو ځای کېدل او موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبانو وګټل. دوی هم د خلکو سره سختي کول. نو داسې یوه انګېرنه سته چې ظلم چې کوي نو ظلم به در سره کیږي. ظلم یې نه ګټي، هیڅ فایده نه کوي، د خبرو محور لمنځه وړي او آن هڅه یې هم نه کیږي. And so brutality doesn't work, then the discussion's over, right? There's no temptation to use it. But as a matter of fact, it does work in some circumstances. There is a خدای یو حقیقت دی چې په ځینو شرایطو کې بیا کار کوي. داسې ارادې هم سته چې د خبرو څخه کار واخلي او دا ښکاره خبره ده چې د طالبانو سختیو دوی پر افغانستان د واک د ترلاسه کولو څخه منع نه کړل. نو موږ هڅه کوو چې د دې مسلې تل ته ورسیږو او وګورو چې په حقیقت کې څه پیښ سول، ولې امریکا دی تمویل کوي او ولې دی کامیاب سو. خو بالاخره جمهوریت ناکام سو او زه فکر کوم چې د جمهوریت د ړنګېدو یو لوی دلیل دا و چې په جمهوریت کې صداقت نه و، ظلم پکښې زیات و. طالبانو خپل د ځان دپاره دلیل درلودی او ویل یې چې موږ د خارجي اشغالګرو پر وړاندې مقاومت کوو او د نشنلیزم پر وړاندې د خپل دین دفاع کوو. په افغانستان کې د دیموکراسۍ او د بشري حقونو د راوستلو هڅه کېدل او رازق چې څه کول نو باید چې د نورو مجرمانو لخوا پر جرمونو پرده اچول سوی وای چې په دې سره نورو خونړیو جرمونو ته لاره هواره سوه او دې کار د امریکا په برخه کې هم یو کاذبه هیلهمندي را پیدا کړل، یعنی هغه افسرانو ته چې د رازق سره یې کار کاوه. د یوه اړخه دوی پوهېدل چې څه روان دي او د بلې خوا یې بهانې او لارې چارې لټولې چې دا ووایي چې زموږ پر وړاندې داسې څه نه دي ترسره سوي او موږ په دې باوري نه یو. دې ته ورته کاذبه هیلهمندي چې ډیرو ستونزو ته یې لاره هوارول د دې سبب سوه چې امریکا په افغانستان کې تر 100 کالو جګړې او په سلګونه میلیونه ډالرو تر مصرف وروسته بیا هم ناکامه سي. Afghanistan, despite spending 20 years there and so many hundreds of billions of dollars. I mean, that is really the key point that you... اوس د دې هر څه هدف څه؟ امریکا ولې داسې یو مشهور غل او وژونکی تمویلوي؟ ته په افغانستان کې د سلګونو نه د زرګونو قربانیانو په اړه خبرې وکړې. اوس په دې وروستیو 10 ثانیو کې ستا وروستی پیغام اورو. دا راته خلاصه کړه چې ولې امریکا په افغانستان کې جګړه وبایله. Conclude that it is part of why the US lost the war in Afghanistan. Well, I think that فکر کوم چې اوس یې وخت دی چې موږ باید خپل تیر ته ور وګرځو او زه هیله لرم چې دا به وروستۍ کیسه نه وي چې زه پرې کار کوم. موږ غواړو چې له خلکو سره د حقایقو په اړه خبرې وکړو، هغه څوک چې موږ ته حقایق بیانوي، ځکه زه فکر کوم چې خلک د نورو جګړو په اړه هم د ویلو لپاره ډیر څه لري او موږ باید له دې څخه زده کړه وکړو. Democracy Now! Is funded by viewers like you. Please give today at democracynow.org/give.